که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې جوړ او خوشحاله به راته یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. زه یم ستاسې ورور ستاسو ملګری خالد احمد. نن یې ځل بیا د ښکلي ویډیو لپاره ستاسې یو ځل کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې زه تاسو ډېره اسانه او زبردسته لاره ښیم چې څنګه کولی شو چې د خپل موبایل سیټینګ په خپل موبایل کې وکړو. که هغه هر ډول سیم کارت هر ډول موبایل یې په خپله وکړو. دا ډېر خلک دې سره مشکل لري، دستګاه ته زنګ وهي او هغه کار هم ډیټا نه خلاصي موبایل یې. نو دا ډېر اسانه او زبردست سیټینګ دی. دا هر څه نه مخکې درته وایم که چا زموږ خپل وطن ګل وطن چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ تر څو هره نوې او ښکلې ویډیو تاسو ټولو مخکې راورسېږي. او که چیرې ویډیو مې خوښه شي لایک یې کړئ او ضرور یې شیر کړئ چې نور دوستان هم ترې استفاده وکړي. د دې لپاره به تاسو خپل د موبایل سیټینګ ته راځئ. کله چې تاسو خپل د موبایل سیټینګ ته رانئ دلته به تاسو لیکلي چې موبایل نیټورک، په دغه موبایل نیټورک باندې به کلیک ووهئ. دلته چې مو کله کلیک ووهه دلته لیکلي دي اکسس پوینټ نیم، په د اکسس پوینټ نیم باندې به کلیک ووهئ. دلته چې مو کله کلیک ووهئ ګورئ دلته دغه سیټینګونه چې دي دا ما ورته کړي دي، نو تاسو به دلته راشئ دغه مور اپشن باندې به کلیک ووهئ. په دا مور اپشن دلته لیکلي دي ریسیټ اینډ ډیفالټ، په دغه ریسیټ اینډ ډیفالټ باندې به دلته کلیک ووهئ ریسیټ. په دې چې مو کله کلیک ووهه ګوره دا ریسیټینګ اینډ وی پی این ډیفالټ، ګوره ریسټورینګ ډیفالټ. ګوره بیا به راسي په د اډ اپشن باندې به کلیک ووهئ. کله چې په اډ اپشن باندې کلیک ووهئ نو دلته به لیکلي نیم، په دغه ګوره زموږ د دغه شان سره کار دی، د نیم سره ګوره د نیم سره وی پی این سره یوزر نیم سره او پاسورډ سره، په دغه څلورو شیانو ډېر ښایسته او ښکلی سیټینګ کېږي چې بیا هېڅکله به ستاسو د موبایل ډیټا نه بندېږي. نو کله چې مو دا راخلاص کړئ هر هغه سیم کارت چې تاسو استعمالوئ هغه سیم کارت نوم به دلته ولیکئ. هر هغه سیم کارت چې که سلام یې که اتصالات یې که افغان بي سیم یې که ایم ټي این، هر سیم کارت چې تاسو استعمالوئ د هغه سیم کارت نوم به ولیکئ. زه افغان بي سیم استعمالوم، افغان بي سیم نوم لیکم اوایس، اوکې باندې به کلیک ووهئ. وی پی این ته به راسئ دلته به هم همدا رقم ورکئ چې اوایس، دلته به هم همدغه شان اوایس ولیکئ. او بیا به راشي یوزر نیم ته، ګوره دلته لیکلي دي یوزر نیم، په دغه یوزر نیم باندې به کلیک ووهئ. دلته به ولیکئ چې اوایس فاصله به ورکړئ او ورسره څنګ کې به انټرنیټ هم ولیکئ، اوایس انټرنیټ. ګوره اوایس انټرنیټ باندې به کلیک ووهئ او بیا به په دغه اوکې بټن باندې کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک ووهه دلته لیکلي دي چې پاسورډ، دا پاسورډ ډېر مهم دی او ډېر ښکلی کار هم کوي. که پاسورډ نه هم پروا نه کوي، ډاټا خلاصي خو بیا هم چې پاسورډ یې بیا هېڅکله هم نه بندوي ډیټا. پاسورډ به کلیک ووهئ. که چېرې تاسو د خپل هغه سیم کارت تاسو استعمالوئ د هغه دستګاه پاسورډ به نه یې زده، نو دستګاه ته زنګ ووهئ چې د دې پاسورډ راته ووایاست. اوس د دې عمومي پاسورډ چې د افغان بي سیم عمومي پاسورډ چې دی هغه 1 2 3 4 دی. هر پاسورډ چې تاسو افغان بي سیم هر سیم کارت چې تاسو وینئ هغه 1 2 3 4 پاسورډ دی. ګوره په دغه پاسورډ کې به تاسې 1 2 3 4 لیکئ، 1 2 3 4. بیا په دغه اوکې بټن باندې کلیک ووهئ. دلته چې مو کله کلیک ووهئ نو دلته به ګوره دا ټول سیټینګ به ستاسو سره سم شي. ګوره په نور شیان به تاسې کار نه لري. بیا به راشئ په مور اپشن باندې به کلیک ووهئ او نو دلته به تاسو نشئ ډسکارډ یعنې دغه ایسته که او سیو یعنې همدغه ثبت کراته، نو به دا سیو علامه باندې تاسو کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک ووهئ ګوره دلته دا به دلته وي په ډیفالټ باندې، به دا ډیفالټ نه به تاسو دغه ټکی ایسته کړئ، د دې ځای نه به ایسته کړئ او دغه ځای ته به یې راولئ. نو په دغه ځای باندې به کلیک ووهئ. نو ستاسې د موبایل د ډیټا سیټینګ په مکمل ډول وشو. دا ډېر ښکلی سیټینګ دی، ډېر خوندور سیټینګ دی هر ډول سیم کارت لپاره. یو ځل بیا هم درته وایم که چا زموږ یوټیوب چینل خپل وطن ګل وطن چینل نه یې سبسکرایب کړی، دغسې ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درته سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ تر څو هره نوې ویډیو او ښکلې ویډیو تاسو ته ټولو مخکې راورسېږي. او که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، ضرور یې شیر کړئ چې نور دوستان هم ترېنه استفاده وکړي او ګټه ترېنه واخلي. نور مو په الله تعالی سپارمه. د خدای په امان.